تکامل ته یې نیمګړې په خدای سپارم، ارمانونه ستړي ستړي په خدای سپارم. ګوندې ورک یوسف مې راولي تر مصره، زه د دې قافلې پړي په خدای سپارم. کومې سترګې چې انس نه مرورې، مرکې ته یې وګړي په خدای سپارم. د افغان ویاړ څېړنیزې او کلتوري ټولنې ډېرو قدرمنو کتونکو، تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله. نن یو ځل بیا د سیمه ییزو مشاعرو په لړ کې ننګرهار ولایت ته راغلي یو او دلته راسره درانه شاعران، لیکوالان، ترنم کوونکي ناست دي. دوی به اورو او خوند به ترې اخلو. له تاسو هیله لرو چې تر پایه مو واورئ. ټولو ته سلام. ډیره مننه جلال زی صاحب، زه تاسو ته ښه راغلاست وایم چې دا ځل ننګرهار ته راغلی او دلته مشاعره کوئ. نو خدای دې وکړي چې یوه ښه مشاعره ولرو او ستاسې په وساطت ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته موږ خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوو. زما یو نظم دی، په دې څه موده مخکې مې لیکلی و چې زولنې د خواهشاتو یو نظم و چې زه سرلوړی او مخرونی د دې ځمکې وبښئ زولنې د خواهشاتو. زه سرلوړی او مخرونی وم د ځمکې، قرطبې او اندلس پورې مراج و. د وحدت په مزي ما تړلې ملا وه، د نړۍ د لیونو مې علي بابا وم. سرکشان به مې تړل په زنځیرونو د نفاق و خودخواهۍ په دام کې ګیر شم. اوس په خپله د مې علي بابا بندي یم، نه طارق بن زیاد شته او نه زوی د قاسم ښکاري. ایوبي تر خاورو لاندې د تکبیر نارې شوې تتې، د یهودو قهقهې دي موږ یې اورو، شاوخوا ته یې پراته ورونه هم اوري. هلته چغې او سوران دی د وړو وړو کمکیو ماشومانو، د سپین سرو د سپین روبو بوډاګانو، د ځوانانو او تورسرو. د غزې ځمکه سوځېږي په لمبو کې موږ یې ګورو، نندارې ته یې ولاړ یو. بس دعاګانې دي نور هېڅ کولی نه شو، ځکه خپله د میالي بابا بندیان یو. هتکړۍ او زولنې د خواهشاتو بند په بند داسې تړلي یو چې هېڅ کولی نه شو. ربه بیا مو د نړۍ په مخ سلطان کا، ربه بیا راته عطا قوي ایمان کړه چې کړم ماتې زولنې د خواهشاتو. ایوبي غوندې پیدا راکې او ځوان کړه، ایوبي غوندې پیدا راکې او ځوان کړه. ډېره مننه. هر څه رانه ورخلي اور شومه که څنګه، هر څه رانه ورخلي اور شومه که څنګه، هر څه رانه ورخلي اور شومه که څنګه، زه د حبشې د بلال ورور شومه که څنګه. او سره یې را رسېږي له لمسیو کړوسو ته، سره یې را رسېږي له لمسیو کړوسو ته، دا د پښتانه د وینې پور شومه که څنګه. او داسې چې له هرې پولې ستړې ساه راخېږم، داسې چې له هرې پولې ستړې ساه راخېږم، بیا لکه چې وخت د لو لور شومه که څنګه. او څنګه مې دا خلک لږ لږ خواته راټولېږي، څنګه مې دا خلک لږ لږ خواته راټولېږي، زه لکه د ونې خاښ راخور شومه که څنګه. او یو چې وي نو بل نه وي، او بل چې وي نو بل بیا، یو چې وي نو بل نه وي، او بل چې وي نو بل بیا، خلکو د ملا نصرالدین کور شومه که څنګه. او نه راځي ګیزه بیا له تورو د کانونو، نه راځي ګیزه بیا له تورو د کانونو، دوه سترګې لارو ته څلور شومه که څنګه. ډېره مننه جلال زی صاحب، خدای دې لره. ټولو ملګرو ته سلام، خدای وکړه ښه به یې. زه به تاسې ته د کاروان صاحب یو څو بیتونه ترنم کړم په دې هیله چې ستاسو د خوږو لیدونکو د خوښې وړ وګرځي. زلندا سراغا دنیا ډکا له غبارا، بیلتا بپاتے په پیچونو یم په بارا، زبد یم سایم تو هرا سرلارا، مال دعا پرې نه دی چورک بشما پلارا، مال دعا پرې نه دی چورک بشما پلارا،
زلندا سراغا دنیا ډکل غبارا بیلتا بپاتے پپیچونو یم پبارا زبد امسایم توهرا سرلارا مال دعا پرې ندی چورک بشما پلارا مات دعا پرې ندی چورک بشما پلارا تا د ژوندان د سپارو توری راو خودل ز اخیسته شپو تا د رڼا لوري راو خودل تا پشمار د ګوتو د اسمان ستوري راو خودل تا پشمار د ګوتو د اسمان ستوري راو خودل مرمشی جانانا زما مرمشی بیمارا مرمشی جانانا زما مرمشی بیمارا زبد امسایم توهرا سرلارا مات دعا پرې ندی چورک بشما پلارا مات دعا پرې ندی چورک بشما پلارا جار زما رنزورا لزګیرویو دی قربان شم کاس چې شم انار درتا ارمان چې د درمان شم بیا چې راته روغ شې زه به بیا له سره ځوان شم بیا چې راته روغ شې زه به بیا له سره ځوان شم پریم شي زما د زړه د سویرو باب تارا پریم شي زما د زړه د سویرو باب تارا زبد امسایم توهرا سرلارا مات دعا پرې ندی چورک بشما پلارا مات دعا پرې ندی چورک بشما پلارا ډیر ښه دانش صاحب دغه دوه بیته دی د پرویز د سیدوال درته نظر وي چې څوک له معیار ولویږي څوک بره پورته کیږي څوک له معیار ولویږي څوک بره پورته کیږي خار دی پکې یو نه یو خبره پورته کیږي او شپه د دروازې د خدای د کور خلکو تړلي غږ د ګونګرګانو له مندره پورته کیږي لکه شبنم مې لږ د سپین مخ په ګلاب پرېږده لکه شبنم مې لږ د سپین مخ په ګلاب پرېږده ما ډوبېدو ته د رنګونو په دریاب پرېږده وخت په سر مې د رقیب په شانې مه ودرېږه لږ مې د یار سره په سوال او په ځواب پرېږده د محبت ځواني مې چل د ستومانۍ زده کوي لږې د زلفې په مخ نورې پیچ و تاب پرېږده په موده پس شو مخامخ وخت مو په لاس کې نشته په موده پس شو مخامخ وخت مو په لاس کې نشته یار وې دیدن وکړه حساب پرېږده کتاب پرېږده چې لږې خاورې په سر باد کړي لږه ساه واخلي لږ د کوڅې ته خپل سایل خانه خراب پرېږده د ترنم غوښتنه وشوه زه به څو بیتونه ووایم خدای وکړه چې څنګه یې زه غواړم هماسې ووایم او ستاسې هغه د ترنم تنده پرېښودو کښې زه چې کله د جانان سترګو ته ګورم بیا د دې واړه جهان سترګو ته ګورم زړه مې وایي جهان واخله جانان پرېږده خو مجبور یم د احسان سترګو ته ګورم زړه مې وایي جهان واخله جانان پرېږده
خو مجبور یم د احسان سترګو ته ګورم ای ریحان نه نور خاطر په کار نه دی مگر لګې د پېزوان سترګو ته ګورم مگر لګې د پېزوان سترګو ته ګورم دیوال یې د فولادونه اړوم تاله درځم دیوال یې د فولادونه اړوم تاله درځم د خپلو وینو تیلم به کوم تاله درځم د خپلو وینو تیلم به کوم تاله درځم چې کړی یقین و په خپل ځواک د خدای چې کړی یقین و په خپل ځواک د خدای د سرې بوډۍ خیالونه ماتوم تاله درځم د خپلو وینو تیلم به کوم تاله درځم دوهې دا قربانۍ کړه فن د فکر سپېلنی دوهې د قربانۍ کړه فن د فکر سپېلنی په شناختو یې ناګاره بېلوم تاله درځم د خپلو وینو تیلم به کوم تاله درځم ډېره مننه په غمزو به مې اخته په اضطراب کړې ازرده به مې ژوندون په پیچ و تاب کړې لکه تار د شمې خپل خواهشات بوله د یوې شیبې رڼا به دې حباب کړې زرزې لکه تار د شمې خپل خواهشات بوله د یوې شیبې رڼا به دې حباب کړې زرزې سترګې به دې څنګه سړی ښکل کړي زرزې سترګې به دې څنګه سړی ښکل کړي په ناوکو چې ساتنه د ګلاب کړې او له تعجیل او ناپوهۍ به د زړه وژنې له تعجیل او ناپوهۍ به د زړه وژنې بس کانې به د رستم او د سراب کړې د توبو په سر توبې دي چې ماتېږي د توبو په سر توبې دي چې ماتېږي ته به کله له خالونو اجتناب کړې ډېره مننه د توبو په سر توبې دي چې ماتېږي ته به کله له خالونو اجتناب کړې ډېره مننه